دغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې د نن نه 50 کاله مخکې زما پلار سره سره و او هغه سره ما استعمال کړي بغیر د پلار د علم نه. بیا زما پلار مړ شو او زما رونه پاتې شو او زه هغوی ته ما څه ونه ویل ځکه چې ما چې اوس دا خبره ښکاره کوم دومره وخت پکې تېر شو نو زه پکې شرمېږم او جاختې جوړېږي خبره مې پټه وساتله او میراث هم تقسیم شو. اوس زما ضمیر ماته وایي چې ستا دا کار چې دا غلط دی او دا ستا د پلار حق و دا سره خو د هغه و. اوس زه څه وکړم د پلار طرف نه دا صدقه کمه و که نه؟ الجواب نه دی جایز د یو انسان دپاره چې د خپل پلار مال بغیر د اجازت نه وخوري. دا فایده یې ده ساتي. مړ وي د پلار مال له خورې نه د پلار مال له څنګه یې خوره؟ هغه مالک دی. نو ده چې کوم دا سره لګولي دي بغیر تپوسه د یو ګناه کړې ده او دې به الله دنه تپوس کوي هغې دپاره به توبه وباسي. اوس دې سرو سره څه وکړو؟ وایي دا د پلار طرف نه صدقه کم نه صحیح د صدقه د پلار طرف نه کول ښه کار دی. هغه طرف نه صدقې وکړه خیراتونه وکړه چې هر څه کې کوه خو دا سره به واپس کې او دا به میراث حسابېږي او دا به ټول وروڼو باندې تقسیمېږي. دا اول خو مسله صرف دا و چې تا د پلار حق خوړلی اوس مسله څه ده؟ تا د وروڼو حق خوړلی څومره چې وارثان دي تا دغه ټولو په یو حق د حق په یو حصه باندې قبضه اچولې ده ابه واپس کې نو توبه به وباسي او دا مال به دې وارثانو ته دا به واپس کې او په هغو به بیا تقسیم کي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې اکثر موږ د خلکو نه وي دا ورو چې دا دنیا د پیغمبر د مخه پیدا ده او د هغه دپاره پیدا ده او که پیغمبر نه وي دنیا به نه وه نو دا خبره وي صحیح ده او که نه؟ الجواب د دې دپاره منګړت حدیثونه د بعض مولیان صاحبان مقررین بیانوي خصوصا د بریلیان او تصوف والا او ټول منګړت دي. لکه پای کې یو مشهور دی وي لولاک ما خلقت الافلاک یا پیغمبر که ته نه وې ما دا مخلوق نه پیدا کو. امام حاکم یو روایت راوړی دی وی الله عیسی علیه السلام ته دا وحی کړی و چې ای عیسی یو پیغمبر به راځي د هغه نوم به محمد صلی الله علیه وسلم په هغه ایمان راوړه او ستا په امت کې چې څوک دي هغوی ته هم دا ووایه چې په ده باندې ایمان راوړي. فلولا محمد ما خلقت آدم که دا پیغمبر نه ما آدم علیه السلام نه پیدا کو. ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار او که دا پیغمبر نه ما جنت پیدا کو نه می جهنم پیدا کو. ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب وی ما چې کله د عرش پیدا کو وی الله وی چې کله عیسی علیه السلام ته وی چې کله ما د عرش پیدا کو دا په اوبو د پاسو نو دا خوځېدو فكتبت عليه لا اله الا الله محمد رسول الله نو په عرش باندې دا کلمه الله ولیکله لا اله الا الله محمد رسول الله فسکن نو بیا علی عرش پارام شو. دا ټولې پالتو خبرې دي منګړت روایت دي. یو خو دا مسله ثابته نه ده د حدیثونو نه او نه دغې نه مخکې د قرآن نه خو دا خبره یاد ساتئ چې الټه قرآن او حدیث د دې خبرې خلاف دي. لکه الله په قرآن کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د دې لپاره چې ما وپېژني زما بندګي وکړي. د مخلوق الله د خپل ځان د عبادت لپاره پیدا کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره نه دی پیدا کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دنیا وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ او دنیا شتی. نو چې دغه پیغمبر د پاره پیدا کړی دا نو بیا څنګه دغه نه مخکې د دنیاي او دغه نه بعد د دنیاي بیا خو چې پیغمبر د پیدایش سره د دنیا پیدا شوی او دغه د مرګ سره دنیا ختمه شوی نو دنیا خو بیا هم پاتې ده او شتی وي به د قیامت پورې. نو دا خبره بالکل غلطه ده چې د پیغمبر د مخه د دنیا پیدا شوی ده دغه د پاره آباده شوی ده کاغه نه پیدا کېده د اسی منګړت خبرې دي. والله اعلم.